بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه می قبول کړئ ملګرو، ستاسو ملګری صادق شاه صادق یم او ډیره موده پس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په ښو مرحلو کې به. د ممتاز صاحب یو غزل دی چې د لنډ بهر کلام دی، امید لرم ستاسو به خوښ شي. غزل دی چې دا دنیا څنګه ده جی، دا دنیا څنګه ده جی، ډیره بدرنګه ده جی، دا مقبره ضروره او بې آهنګه ده جی. د دایرې خالقه او جیدا تنګه ده جی، دا تر شرابو لانجه شروع د بنګه ده جی، دا تر شرابو لانجه شروع د بنګه ده جی. غمه ستا مور څنګه شوه لنګه د لنګه ده جی، غمه ستا مور څنګه شوه لنګه د لنګه ده جی. دا مناره او هغه نه جی دنګه ده جی، او ممتازه ستا ژبه خو ګونګه ده ګونګه ده جی، ګونګه ده ګونګه ده جی. او خپل یو غزل مې دی چې د سړي او نه سړي معامله ده، د سړي او نه سړي معامله ده، څوکیدار او بل د سپي معامله ده، او د پښتون د تقسیمو خبره کیږي، د پښتون د تقسیمو خبره کیږي. ښکاري دا چې اخیری معامله ده، او پښتنو بس په قلاره ترېنه کېنئ، پښتنو بس په قلاره ترېنه کېنئ. د لاهور او د دلي معامله ده، د دې بازو په خبرو غلط نشئ، د دې بازو په خبرو غلط نشئ، د دې بازو دا وختي معامله ده، او د نمرود په شان د هر چا خزانې دي، د نمرود په شان د هر چا خزانې دي، خو څوک نه لري چابي معامله ده. او راته ښایه چې ستا څو معاملې دي، راته ښایه چې ستا څو معاملې دي، ما سره خو زندګي معامله ده. او یو څادر مې په اوږه او بل په لاس کې، زما دغه ملنګي معامله ده. خوشی کور دی او باران دی کوټه ساسي، خوشی کور دی او باران دی کوټه ساسي، څومره غټه غریبي معامله ده. او ته د دوو مینانو منځ له مزه، ته د دوو مینانو منځ له مزه، بس خبر شه د زړګي معامله ده. او په صادق خو هر سړي ګواهي کړي، په صادق خو هر سړي ګواهي کړي، خو چې ستا شي ګواهي معامله ده، خو چې ستا شي ګواهي معامله ده. او د لنډ بهر یو کلام دی چې د چا په سر ناسته ده ځکه په غر ناسته ده، د چا په سر ناسته ده ځکه په غر ناسته ده، او ستنه د لر کږه ده، ستنه د لر کږه ده، ستنه د بر ناسته ده. هغه یتیمه جینۍ نن په دفتر ناسته ده، هغه یتیمه جینۍ نن په دفتر ناسته ده، د سوکالۍ کونتره زما په ور ناسته ده، زما یې نه منله نن مې په در ناسته ده. او ستا په اوږه خو مرغۍ ګوره د شر ناسته ده، ستا په اوږه خو مرغۍ ګوره د شر ناسته ده. او زه یې په سوري کړم خو دا مې پر نور ناسته ده، زه یې په سوري کړم خو دا لا په نور ناسته ده. چې د صادق حوصله ولې اوتر ناسته ده، ولې اوتر ناسته ده، ولې اوتر ناسته ده. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د ځان ډېر خیال وساتئ. د لوی الله په امان.